بنده دروازه. اوس مې هم په زړه دي پخوا به د دې بندې دروازې د غنګ اواز زما د وجود ستړیا او ذهني نارامي داسې رفع کول لکه په اور چې اوبه واوړي او انسان د بیا ځلې ژوند کولو لپاره وهڅېږي. هو همداسې په مسک انداز به دې لاسونه راکړل او غېږې ته به دې درړنګ کړم. ما به دې په غېږ کې د سکون ژوره ساه واخیسته، ستړي حواس به مې دمه شول او د خدای شکر به مې ادا کړ چې ته یې ماته راکړې. تا به د پوښتنې په توګه وپوښتل زه رښتیا ستا یم؟ وبه مې ویل نه، خفه به شوې، مخ به دې واړو، بیرته به سره پخلا شو، ستا تندی به مې ښکل کړ. لیونۍ له تا پرته زه نیمګړی څه چې بیخي هېڅ یم او په هېڅ حساب یم. خو ستا هغه یوه نه زما د لیکنو څه چې زما د ژوند په سرلیک بدله شوې. زما هیلې او خوبونه دې په خړو اوبو لاهو کړل. اوس د ژوند په داسې ګرداب کې ایسار یم چې وړي مې خو ډوبوي مې نه. اوس راته ستا په وجه مینه بلا ښکاري او د دې بندې دروازې تر شا تل یوه منحوسه او منپوره څهره ګورم. ډېره مننه.